والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين بالنمر قلب القرآن، سورة رافعة، سورة قاضية، سورة عزيزة، سورة مانعة. ربط سورة مخي سردادي مخی صورت کے اثبات توحید شو پا عقلی و نقلی دلیلو پر یہ مقام کے با اللہ طرق دعوت ذکر کی. یہ دعوت کی نو بکم طریقہ دویم الترد شفاعت شرکی پا عقلی دلیلو بانے دی مقام کے بریل پارا نقلی دلہ بیان کی. مخی اثبات توحید ذکر کی پر یہ مقام کی تخفید دنیوی سوچ توحید نہ مانی نو بس اللہ وی قسم عذابون رازی. دری مالت اثبات توحید ذکر کو بر مقام کی صدق در رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد د صورت سری اثبات دی خبری چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رشتین نبی دی عموماً او خصوصا دا توحید دا موضوع تشریح کول دہی سر ورد شفاعت قہریو کے او بیان دا نزول دا عذاب منکرینو باندے کم انسانان چنمانی بسا برباد. ابتداء آیت کی بے حروف مقطعات ویری یاسین دریب مقصد اللہ پویری یا سید البشر والقرآن الحکیم. دل دی داول قرآن کی داود پار دا قسم نو سوال لائے دا قسم مطلب دا دے کہ تما درو جنگنی نو قسم باوکم زگم اقسم بھی میں ہمارا ٹکر رہا گئی نو اللہ خودی ضرورت نہیں لری. مفسرین جواب کی قیاس دا اللہ پا مخلوق بانے دا ناروا. مقصد پر مقسم بھی کی دو خبری دی دا اللہ رخوانے چوشی یا خو عظمت دلی لی اشارہ دا یا دا قشان شاید توبلا گواہ توبلا. دویم سوال دا چھ حکمت پر صورت دا قسم کی صدی چھ اللہ تعبیرو کے والقرآن مانی نو یہ جواب دار ہے چھ مقصد پر ایک شوق و مخاطب آج جذبہ کرا وصل. دویم دا وجد عقیدی دا عربنا ایک چکر ہے شیخ یو چیش بانے مسئلہ بانے قسمو کونو مطلب دارے کہ درو پا کیوں میں تباکے گمبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق دیکھنے بھی ولی قسمو نکئی. دری موجدہ چھ دے مخی دلو بانے دوی قناعاتو نشون اس دے مقام کی قسم راڑو دا پارا تاکید انکا لمن المرسلین دا خبر دا ان دی اور طول ماخذ دا داوی. شپگان نمبر آیت کی مقصد دا رسالت ما انذر آباؤهم دی که قول علمو لکرش دا مانا فیره. دویم دا ما موصوله لی دریم مب مانا دا کما. بیغم نمبر آیت نلقد حق القولو اصل کی جواب دا سوال لیش دا تو خلق ولی ایمان نہ روڑی فهم لا یؤمنون. اللہ جوابو کو قول کی دو قول علمو لکری دی اول قول نموراد حجت دویم فیصلہ دا عذاب. سورہ ہود سورہ سواد پنزاتے کی بوئی مقمہون سرو نبی اوچتی دنہم نمبر آیت نراب دیو خواہ دیکھے بیدری قول علموری کے لئے اول تخفیف دنیاوی رہی دویم تخفیف اخروی رہی درم دا بنارے پہ تمثیل چی انسان پہ دی حالات کے واقعیشین و آبچر دبے ہدایت قبول کی نیش قبل والے اغلال کے قول علموری کے لئے پلندی ترزنو پورے یا اللہ سے بندے رسک پورے من بین ایدیہم صدن. ایت بان اشکال لے شمال و جنوبی والے رانوڑو ار طرف چودوی مخوارے یو طرف دارے بل طرف آغالے او ایدیہم دی زمیر کی دری قول علموری کے لئے کفار دویم جہنمین او دریم تمثیل لے اجر کریم دے اولی ویرے.
دنیا محنت کې الله او داخله یو مسره لالنو آخرت کې وس عزت الله ورکی. دولس نمبرات عقلی دلائل د پاره د اثبات توحید او قیامت. ونكتب کې دوه قول د ملائکه لیکي. دویم قول دا چې تقدیر کې الله لیکلی دي چې شی لیکلی دي ما قدمو آغا اثار کې قول علماء لیکلي او رسل کارونه د دوی به تور مثال چې منزل لاړ دي حدیث کې راځي په هر قدم باندې یو کال قیام الليل ثواب او پر شوی روزه د سره په دغه کې شي طریقې پر خودري دي علم پر خودري دي تسنیب پر خودري دي اسمه کې وقف کړي دا مدرسه وقف کړي دا جماعت جوړ کړي دي جانب مقابل غزل ویل دي بدعات پر خودري دي ټول الله منګیر کړ فی امام معنا کتاب دلیل پر سورہ ہود ول سمبرایت تی ادین اورس به بیان کوي دو مثال دا غ انذار دنیوی المرسلون دا جمع ولی ویری د پاره د اجمال اجاها دا ټول مبدل میں هو د رسول نے بدل لے بیر قوم تکذیب او آیت کې دریق ول علماء وکړي شاوی دار عیسی علیہ السلام قاصدان دي د انطاکیه خار کې به وشمن کې رجل مومن ورسره یوځای شو بدوی عاش پن کې شهید کی بیا الله ور باندې عذاب راوستو د چغې ایدی په تایید کې جار الله د قشام په کشاف کې یو حدیث پیش کړی چې درې کسانو د سترګې در په اندازو کفر نه کړي یوشع موسی علیہ السلام له بیک ویلې رجل مومن عیسی او علی نبی صلی الله علیه وسلم ابن کثیر یا قول مردود دی یو خدا چې د مقام کې ارسلنا لفظ الله ویلې دوی مې اعتراض وکړل په بشریت باندې او ارچ قاصد دا خو بشر خامخا دی درې مان تاقیه او قدس اسکندریه او رومیا هغه وخت کې ایمان راوړیو څلورم د سورې قصص 3 نمبر نو ورسته معلومیږي چې د انزال د تورات نو ورسته د عذاب ما شاء الله نه دراوسته چې بیخي واسره شي او کتو ابن کثیر جرلا روایت پیش کړی دی تبرانی نو کې حسین ابن حسین په نامه یو راوی محدثین کې اشاره فیزی دی معلومه شو چې دا واقع د موسی علیہ السلام نه مخکې شوی دی کې دې چې انتم انتاقه او خارو معکم معنا من اجل عملکم یجخ د تاسو پورې شلم نمبر آیت رجل مومن واقع ذکر کې حبیب نجار قصص شلم کې ویلونی وځي کې منډه پکارو یا سای مخ کې ویلي شرم کی تصدیق نان ویا یا قومی یوش کے بے حقیقت د دلیل ذکر کے بیان د کیفیت دویش کے بے اظہار د عقیدے چلی رش کے بے پیرا دو کو ویش وی بما غفر لی ربی مستند توحید بیانی درشم نمبر ایت کیا حسرتن پدې کې پنځه قول علماء لیکلي دي اول عبد الله بن عباس وی حسرت معنا د هلاکت یو قول علماء لیکلي دا قول د ملائکه دی ولې دوی ایمان نه راوړي دریم د عبادت نه مراد انبیا دي حسرت دا قول د کفار دی د کفار باندې بیو پر ملنډه کوي څلورم یو قول علماء لیکلي دي چې دا درې رسولان دا کوم مخکې ذکر شوی دا غي عبادت نه مراد دي او پنځم قول علماء لیکلي چې حسرت د خلکو په خپل ځانونو شولې مونږه انکار وکړو ما یاتیهم دایلت د عذاب یو در شمبرات نبی دویم باب شروع دی زجرون شروع شل سورہ مومنون لسم سلم نمبر آیت سورہ انبیاء 95 بے تخویف عقلی دلیل د پار د رد شفاعت قهری او د اثبات د قیامت ګوره بوټي ګوره باران نور سپوږمۍ ان تدرک القمر اې دا معنا چې دا دواړه راجمع کړي شي یو بل مخلا دویم د یو رڼا د بل سره مشابهین د دریم چې دا یو رڼا یو کار نه کړي نو هغه بل نشي راتلی وکلن فی فلک یسبحون ولليل سابق النهار چې شپه تکمیل شي ورځ راځي د شنه شي ګرځي چې شپه تیر شي او بل شپه راشي منځ کې به ورسي به عقلی دلایل درې څلوي کې مقصد د ادله بیان کې رد شفاعت قهري صریح معنا مغیث دا غلط را چې عبد القادر جیلانی باندې بیړې رستری دي نه په خپل دشمنانو ټوک ټوکی رشاد مرګ نور سو درې پنځ کې وګرځاو پنځه سروي کې به ایسه چړته چې اعتراض کوي په آیات اعراض کې آیاتونه من بین ما بین ایدیکم وما خلفکم آیات کې دوه قول دي عذاب دنیوي او اخروی
اول نو اخروی دویم نو دنیوی. اعرض عبارت رو باسی. شپږ سلوي کې علت د عذاب، و سلوي کې بسجر وکي په انکار ان آیات الله، دین نو سه به سجر دی په انکار د قیامت، به حال د فنا به ذکر کی، حال د بعث به ذکر کی، به بشارت په شغل الله یې په مشغولتیا کې او مزي اسری نعیمون معنا دا، فاکهون معنا دا، فرحون معنا دا، معجبون. اته پنځوس کې سلام نمک کې عبارت پټرو با سلام سلام بدل لے قولا من رب الرحیم، او ما يدعون به مبدل منه دی، به تخفیف دی. شپته کې به جرم بیان کې عبادت د غیر الله او صراط مستقیم مراد توحید دی، زاد المسیر لکی به تخفیف دنیوی به توماس. پس تبقو دا منان وړاندې کېږي بلار الله نو به قتل به نشي کولی. وش پته کې به تخفیف دی بالمسخه، لمسخنا یو قول علماء لیکلي دی معنا اهلکناهم برباد به کو، دیم لا اقعدناهم کې بنو په خپل خو باندې، دریم کان به کو څلورم بزوګانا علا مکانت دین مخه قائمون عبارت پڑھتے بے دلیل لما قبل. نه شپیتن ورس به بل باب دی، خو پاس ویل نختمو نسبت د ختم الله ځان لکړی دی او د لاسونو، حالانکه د قدرت هم د رب العالمین سره دی. دلیل به دی باندې چې کلام د لاسونو او د قشان د خو په جبر نه دي شي کنه، بلکې ټول اختیاري دي. او منع دخلی چې د هغه بجبر الله تعالی دویم لاس نسبت او کلام د شهادت شوی دی. اکثر عملونه په دې لاس باندې کې دا مدعی دي. دریم په لاس وبخه کې دلیل شو بده باندې چې اکثره کارونه بده باندې کې دا مدعی جانب مقابل چې دغه به شاهد ذکر کې. نو آیت باندې اشکال لې چې ار کړه دا لاسم ګناه کې او دا کم ګناه کې، نو په وخت د ګناه کې خدا فاسقان در فاسق کوي به څنګه قبلېږي. یو جواب دا شهیدی د شهادت پرد باندې قبولیت د شهادت دی. دلیل شو بده خبره باندې چې دا سړی به د شونه وي الله زبل گواه نه منم تر څو چې زما بدن نه گواه نه، الله دې مقام کې ورته ذکر کې. او حی نه مراد حیات د زړه حیات به تقریبا د لپاره ډېر اسباب ورسره برشي. یو قرآن بیان د انعامات ذکر کې د اثبات توحید لپاره، دې کفر ذکر کې او د قشان اتخاذ الشرک. وهم لهم جند محضرون، هم عابدان لهم معبودان، لا یلکر دې په دنیا کې د پاره د عبادت او انتقام. یا هم نه مراد معبودان دې لهم انا علیهم محضرون، نه معنا فی الاخره به تسلی. زمکو اسماء متصمر وخت کې راوړي انما امر اذا اراد شیئا کن امر مری کړي چار سره شي. استشهاد بالقران ذکر کې صدق د قران واقع د رجل مؤمن رد شفاعت قهری، اصول د کرامت سوره صافات ال ترد شفاعت قهری ذکر کې مقام کې علت، ال عقلی در ذکر کړي مقام کې نقلی، ال اثبات د بعث بعد الموت دی مقام کې احوال د قیامت. مقصد د سورۃ سره ملائکه کام بیا ټول الله له محتاج. بسم الله الرحمن الرحیم اول باب 15 نمبر آیت پورې دی. حالات د ملائکو په شهادت علی توحید، به حالات د جناتو چې شړل کې به زجرون دي منکرین لا زجر به سخریا په یاراس په انکار د بعث بعد الموت، تخویف اخروی دی. علت د عذاب بیان کی چې انکار د توحید او رسول الله به تفصیلی بشارت د سلوي خونه یو شپه ته پوري دوش پتن سلور اوی پوري به تخویف. صفات کې به دوه قول دی، صفت د مرغانو دی د ملائکه لري، ظاهر دار ملائکه دی، اخر کې میرا ملائکه تذکرہ کوي. قسم دې په ملائکه صفونه برابر ای په سب برابر اولو. اول پوره کې به دویم شروع کې دویم جوخت درېږي. امام بخاری سے بے سلم نمبر صفحہ کې روایت د نعمان ابن بشیر راوړې باب ذکر کړي. وګد اوږي سره بجلق د بجلق خنګره د خنګري سره ولګوي، زنګون د زنګون سره دیو جن چاول صف کې زی اوس سب بنه جوړي. اول پوره د تیواز رالو انتظار مبل کس لکه چې مخې کې ځان لزام برابر کچاوي دی نو کسرو باسو بدیشتر چا خلا ختم شي.
فالزاجرات زجرا شړونکي دي ملائکه الله په شړلو باندې دی ورېزولا یا فالزاجرات نو مراد زواجر د قران ملک چې شړي یو قول دا ورېزي شړي شیطانان یا منکه مؤمنان د ګنا نه چې پر لس اسبابو د ګنا په سره علم لرل دویم حیا دریم د نعمت له سلورم د الله نه یرا پنځم د الله سره محبت شپږم په خپل بدن باندې شفقت هم د قران او سنت درسونه ای کې نه صلاتم واړو امیدونه ساتل نامدار چا خوراک نه کول لسم قوي ایمان فتالیات لستین کې دي ملائک ذکرن دی وحی له د قشان رسولان پنځم نمبر آیت نبی عقلی دلیل او اس عبارت پڑھتے بے عقلی دلیل لپاره د حال د جناتو بے زجر په انکار د رسالت بے زجر په انکار د قیامت فاذا هم ينظرون یا د نظر نه دی نو دی کې دوه توجیهات شول حال خپل بګوري یا یو بل بګوري یا د انتظار را دی د پاره د جزاء یا کنایه ده نظر د ژوند کېدو نه لینظرون ولی ویلې ځکه نظر بغیر د حیات نه نور حواس د وجنه کار کوي په خلاف د غوګونو مګونو اوریدل اګ بغیر د حیات تم کې دیش لکه سماع الموتى به خطیب خپل واقع ذکر کړی د لیبیا په علاقه کې چې باج بوټي شي ته ورته لور راوړې سره غون شي شیخ عبدالسلام رحمه الله به پاکستان علاقو کې د ششتا دوی شمارت کې به تخفیف دی ازواج مراد د دې بیان د مشرکان یې دوی اشیاء قرائن قرآن عملگری مسئولون عن التوحید ایدی دا اعمال بارک نو کله پختنه کی یو کله وینه کی حالات جداري او جوابونه عام مفسرین بیانوي وما كان يعبدون مرادا سوچ دی تو عادت کړي لري به تخویب په طریقه برات واقبل بعضهم انسانان په شیطانانو اتباع په رؤساو دینو سبه جرمون سری لا اله الا الله نه منی به تخویب دی او تفریح په دلایلو به تفسیری بشارت و 50 کې وی ولولا نعمت رب نعمت نه مراد څه اجتناب د شرک نه دویم عدم انکار د قیامت نه دریم استقامت په ایمان باندې د عملی نعمت ته نو انځه ونه به دویم باب د سنت سرویخ پورې د نوح علی السلام نقلی دلیل به ذکر کی کرب العظیم مراد اخرت کے عذاب دنیا کے عذاب مراد دی ذریه دا معنا د بچو نه پیدا انسانان پیدا شو حام عین سندین اندوان نوب زن قب بربر سام نبی عرب دی و فارس دی رومین دی بنی اسرائیل دی افس نبی مراد ترکان دی یاجوج و ماجوج دی چینین وغیرہ وترکنا علیه فی الاخرین سمنا التناول جمیل سلام بے تسلینی سقیم دا مناسب مریضیم د ساسو تګ نشم تللی یا دا منا مریض بکړی شم نو تو دا خود دروغ دی دا توریه ده امام رازی به فرمایش دار روایت بالمعنی ده نسبت د دروغ راوی له سید په نسبت سره ابراهیم علیه السلام لا بالیمین کې او قول علماء لیکل په خلاص یا په سبب د قسم یا په سبب د توحید وقال ان ذاهب د ویره په وخت دخول النار کې مستقل کلام دی به وی دی بچی بارکی سبح الله بارکی به درې قول علماء لیکلي دي یو قول دا توقف دویم اسحاق دی دې دلایل وی حدیث کې راغلی دی چې یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ذبیح الله دویم حدیث مرفوع روایت دا عباس ابن عبد المطلب باندې او دریم د تورات په عبارت کې راغلی اصبح ولدک وحیدک اسحاق جواب دا چې اول خو نقل لري کعب الاحبار نو اکثر دا په خبرو کې دروغ و دویم حسن بن دینار راوی د محدثین په باندې کلام کې علي بن زید ابن جدعان دریم په عبارت کې نقصان دی اصل کې دوی 10 کړي ابن قیم دی غاصۃ الاحفان کې لیکلي دویم جلد 330 نمبر صفحه وحید کا اسماعیل دویم قول دا چې اسماعیل علیہ السلام د ابن عمر د مسلک دی ځکه دا نقل دی د عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر نه ابراهيم عليه السلام دعا کړو په حق د اسحاق کې د اسحاق بارک وی علیم عدل تویل دی حلیم بل دې سورې کې دوه بشارتونه کاغم اسحاق 14 میثاق شوه او تکرار راغی واقع صفحه فمینا کې شوی دا والته اسماعیل علیہ السلام دی بل یعقوب علیہ السلام نذیر ورکړی شوی د اسحاق سره بل ابن ذبیحتین راغلی کنه زه دو الکل شو زامن بعل
دا نوم دا غبوتو د ښځې په شکلو شل ګزې اوږدوالی 40 منشاوران لره. کله کله به ابلیس هم پکې دننه ور داخل شو، نعوذ بالله من ذلک. د دې نه به وروسته به د یونس علیه السلام تذکره او بیا زجرونه دي، مطالبې د دلیل عقلي دی او نقلي دی. لو ان عندنا ذکر نه مراد حالتونه یا د قشان کتاب. آخر کې به بشارت د مؤمنان الله او زجر د منکرین الله. یو صلاتیا کې به داور توحید ذکر کې او تفریح په دې ټول صورت علی سے فرمایي که څوک وغواړي زموږ مجلس الله په خیر تکمیل کې بزدا پکې وای. د درېتونه رب العزت نه مراد صاحب د عزت، احوال د ملائکه ذکر کې، د جنات او د انبیاء او اخر اسماعیل علیه السلام د هي سره سره شجرۃ الزقوم ذکر کې، سورې صاد التعجز ذکر کې، عاج نیکانو خلقو دلته ابتلا امتحان راځي. دویم التوی داخله د توحید نه منکر دی مقام کې علت بیانې. درې مال ته ذکر د انبیاء یو کو دل دوسا انبیاء ذکر کې حکمت والا دی. مقصد د صورت سره اثبات التوحید. امتحانات راځي په ملائکه باندې، امتحانات راځي په انبیاء. بسم الله الرحمن الرحیم صاد سیوتی لیکلی دی کې اشاره دی چې د قوم د انبیاء سره څه خصومات کړي دي. اول باب دی ول سمبرایت پورې دی ول قران ذی ذکر. دې جواب سره به الله شریک له ولا شفیع له انه لمعجز الیس کما یقولون. یا بلی الذین داده خبر معنا ان لري عزت نه مراد تکبر دی، شقاق مخالفت د حق سره به تخفیف دنیوی. ولا تحین مناس سیوتی لیکل لیس الحین حین مناس اخلاصی وقت نو به زجر دی په انکار د رسول او په انکار د توحید. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. عام نصارى يهود دوی مشران دقه شان دا موجوده دین توحید و سنت نه مني کنه. ان هذا لشيء يراد. شيء مراد توحید دی، یراد چې قصد کې دی شي زمونږ نه یکلک شی به د شرک باندې دا مقصد ګرځول شي ویلي. یول سمبرات کې جنن دا خبر دی مبتدا پر دهم به دا موصوف دی مې اول صفت دی هنالک ادم محزوم درې محذاب سلورم به زجر دی په انکار د قیامت او استعجال د عذاب. قتنا مراد عیسی عملنامه. ول سمبرات به دویم باب دی حال داود علیہ السلام بم ذکر کی. ذل ایت معنا عبادت والا دی، حکمت والا دی. درې قسم امتحان دي. سبتور مثال چې ان شاء الله پر خدا چا باندې مرزه بدنی راغی او چا باندې فیصله خبرو فیصله دریش کې ذکر شوی نه دا اخی دا نه شرط د اوریا خزله بس اراده او یو غزار له ګوبل الله ملائک راولې کلنا یو ورځ عبادت د پاره او بل د الله بندګۍ له وخت او د ملګرو خدمت له دومره مینه کې د الله بندګۍ کې غیر ملګرو ټیم به کې ختم کوو وی ویل فاستغفر د دې په دیو ځبانی وی چې د په دیوال لا وخت چې زماره قتل لپاره راغلی اسې نه و. دریم فاستغفر په دیو ځبانی ویلي چې دیو پیسې واور د بریوانو د حکم وکي دانه چې دا غزنانه سره مینه او دا څه علماء په تفصیلی کلام کړي دي. یو خو محبت د پردیس زنانه سره راغی. دویم دلته ګوره اسبر راغلی دی او ازر اسکر راغلی دی هغې سره خو بیا دې تعارف نشته. بل یزید الرقاشي په نامه باندې راوي علماء په کلام کړي. علي رضی الله عنه به ویل چې دا واقع ذکر کړ دومره دوری ورکوم د زنانو تشبیه ورکول دا ګړو سره د څومره بې ادبي ده. انبیاء علیهم السلام معصوم دي، د قرآن د ظاهر نه خلاف پردې زنانو سره انبیاء محبت نه کوي. شپږ نمبر آیت کې ویل یا داود انا جعلناک خلیفہ. د خلیفہ اطلاق د الله دلته کې دیش په دوی باندې کې نشي کېدلی. یو قول دا چې کې دیش اولئک خلفاء الله. دویم رأی ابو بکر لویلو کان شان یا خلیفۃ الرسول یا خلیفۃ الله ان معاشر من معاشر حنفاء. دویم قول دا چې منع ده ځکه ابو بکر وی چې لست خلیفۃ الله زه خدای الله خلیفہ نه بلکې خلیفہ د رسول یم. دریم خلیفۃ الله ممتنع دی که چیرته بالفرض و تقدیر دا جائز شي نو بیا د
احام غنه لفظ دراغی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله به زاد المعاد دریم جلد 13 صفحه مفتاح دار الساده اصول 15 په دغه اوږد بحث په دې معنی کړی دی. دای نور سبیارت د منکرین د قیامت او به د سليمان علیه السلام واقع به ذکر کی. احببتو دا خو دنیا سره مې نه د جهاد د پاره دا معنا نه چې دې پر محبت کې دومره ډوب شو چې ال د نور ډوبې دون وی ویل الله و درو چې مونږ یوګې تورې را واخ ټوله ګډ وډ کړو. یو خو محبت د دنیا سره راغی، دویم تعویلات له ضرورت ناراضي، دریم پر مقام کې دلیل نشه چې نور ولاړ دی، بل زمير توارد او دها یو منور لراځي کې بل سنولا بالعکس بل عبارتونه برو باسي او بل مسشر تراغل د معنا د والو بل ظلم دی پر حیوان مال د بیت الله تخریبي سدی او قلبي دا اکثر روایت هغه بیان کړی دي. دلته امام رازي او خطیب بیارت کړي با شعبانی شوشي په دین کې ثابت نه یو ځان لا طریقې به جوړي ټوپونه وਹੀ مجلس کې یو بل وګد باس پې کړي دي. پنځه درس کې به امتحان راي ان شاء الله ونه ویلي ټول به بیان سره به ځکه کوم بچي براوړي جهاد د ویلېګم بس یو حمل واخصو هم ناقص وهب لي ملکا دا خو بخل نه دا پاره د حفاظت د سلطنت او مراد د دین سره خصوصیت به د ایوب علیہ السلام احتیاج به بیان کی بدن طلب ور باندې مرز ور باندې راغی به طلب د مخرج به ذکر کی هله مله بنو دا خاص ایوب علیہ السلام پورې ځکه خود امر دلکړې شوی دی. دینه دا خبره معلومه شي چې قیاسونه میسونه د هلګور وغیرہ هله اسقاط ولا به بده باندې کیږي نه او موږ د پارم جایز خاص کر په باب د قسمونو حدود کی د دې زموږ لپاره دالي چې صحابي سړی کمزور و کنه دلیل شو بده باندې شکر په وخت د ضرورت کې جایز دی او الا کې به نشته به هلو مسائل دوه قسم لري جایز او غیر جایز. جایز پارت انګلیش د مظلوم او ظلم د ظالم نه ظلم ور باندې پکړی شي د پاره د امه مباح شي د اصول لپاره لکه یوسف علیه السلام شورول واخصو ناجایز د حرام شي د اصول لپاره لکه د هفته پرز باندې ښکار کو یا حق شریع ور باندې معطل کیږي زکات د شفاعه بل امام ابو یوسف د جواز قیل محمد د ادم امام علی سره معنی د وغیرہ د ټول کلیږي چې فتوا پنيز دو امام محمد سے ابدا دینور سے به برات او به علاج ذکر کې د پاره د توحید ما من اله الا الله ناش پیتنه به دریم باب د نفي د الغیب د نبی له ملائ الاعلى کې به دوه قول علماء لیکلي استخلاف د آدم علیه السلام ذکر کوي دا نه دا چې دا علم د ماکان او ما یکون ټول پیغمبر لراغه لکه څنګه چې بریان وي ځکه ترمذی کې روایت دی پر روایت د عبدالرحمن ابن عایش باندې خازن قرطبی ترمذی ټول ذکر کړي یو خازن لیکي احادیث ثابت نه لري د امام بخاری سے فرمایي وڅو چې عبدالرحمن ابن عایش اغه نه یو ذکر شوی دی عام استراب کې صحابه کې مشمارای اخر امدا خبره ذکر کړي دا ابن ابي حاتم دم کته ترمذی ورته صحیح ویل دي نو محدثین لګي شهیر اعتبار نشي دومره جناب موجود دی د دین مراد آدم علیه السلام دی واقعا قال فالحق والحق اقول هذا الحق يا الحق مني انا الحق لأملأن جهنم منك اخپم په دینو حدیث لري پاره تشي متکلفین دا منه دا اچا تر جګړه کوي چې بری هغه څور کوي چې د سره لاس کې نه او هغه څوی چې علم نه لري. نبأنا مراد عظمت دی حقیقت د حال واقع د داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام برات د مشرکین ذکر کې تقاسم د اهل النار سورہ زمر بل نو سورہ غرف الت عجز ذکر کې د خلقو دلته کې به تفریح الت انکار ذکر کې د توحید دلته اوس عقیده بیان الت سره د قران ذکر کې دلته اوس مقصد قران بیان دی. مقصد د سورۃ اثبات توحید او رتبو کې په څلور اقسام د شرک. بسم الله الرحمن الرحیم اول باب یو شمبرت پورې دی اول کې ترغیب دی قران لا عظمت هم دی د عزیز په دې لفظ کې اشاره او صاحب د قدرت لا او الحکیم صاحب د علم. دویم کې مقصد د قران ذکر کې بالحق لاظهاره
فاعبد الله نه مراد بیان د حق دی، دین بندگی الخالص عن الشرک اور د شرک العباده. زلفام فی المطلق دی من غیر لفظی شمنگی دولو دی به بلوی الله پیردو کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ په رساله ولیکل الواسطه بین الحق والخلق مجموعه اول جلد کې بزجر د مشرکین له کیسه بیانې به عقلی دلیل دل انفسهم. وم نمبر 8 کې به بیان د فریقانو کو کفر وکړي نو الله اساس کفر خوښ نه غني او فإن الله غني عنكم ولا يرضى. جواب د سوال چې غني دنه بیا ولی رد پی کوي خوښ نه غني کنه به منه کيم زکا. ولا تجرس تر جواب د سوال پیر شه یا مولا سے مونږ ویل دي چې بندگی کوي د غیر الله سم سي موارم الله غلط ده. د نور سبه فرق ثاني بیانې هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لسير المالك لكري قدر معبودهم یہ پیشنی بلنے پیشنی بے طریقے تعلیم جداوار ادلارے تفصیل د خسران بشارت د مومنان الله. يستمعون القول قول کې او دا معنا قرآن یا سنت یا نفس خبري احسن مراد عظمت ولا موافق د کتاب و سنت بے بیان د فریقین و ذکر کی. دین ورس به بل باب شروع کی ور دلته ویلی وانابوا الى الله انابت وکي رب العالمین لب توحید لهم البشرى در پر الله بشارت دی وزیره دی. قرآن منی ای لغوک دی بلخانه بالا ورکم مضبوطی دا قید ولی ذکر کې دنیا کې څومره بلخانه پورته کیږي نه لري کیږي په خلاف داغي د الله نه طرف برابر ورته شګوري لکه مونږ چې د اسمان ستوري ګوري. صحابه ویل دا به د انبیو د پاره نه څو چې په ما ایمان لري او تصدیق د رسولانو کوي. یہ وشبه دریم باب دی دو سر ایک پوری بے عقلی دلیل دین اور سے بے تقابل شرع الله صدر دای به سو علامه دی دنیا سره زائد شي مر گیا دی او جنت سره مینی به تیرې د مرد پاره کې دنیا نفرت جنت سره به مینی فویل دا اوس الا ذکر کې لپاره د عدم مساوات. احسن الحديث نور پنځو زینو کې حسن ویری دلته کې احسن ویری دلیل به دي چې قاری لذت ورکه عالم لا اگر که شعر نه دی او حسن په دې وجه باندې دی چې تناقض مناقض پکې نشته. ماضی او استقبال اخبارات چې ورکړي هغه ټول صحیح درست. دلیل باندې سوال له اول وی زګی شو د نور سوي بینرم ابتدا او انتها د بعض خلکو د بعض دا او بعض هغه ادا معنا د جهنم د ایتونو بارے کې زګی شو جنت بارے کې بینرم. ابن سیرین دی به وګد بحث دل طریقې لري اسماء رضی الله عنها وغیرہ ټول به تقریب دی منکرین الله به وجهینا مراد ظاهری مخ دی وجاهت ته او مثال لپاره درد شرک فی الطاعات یو د ډیرو بد اخلاق شریک غلام دی یو کس دواړه برابر دي نه فرق دی. الله وی به تفصیل اختصام بزیګر کی کله وی چې انک میتون ټکر بدر کې ټول مړ کیو. امام شافعی رحمه الله فرمایي وی داخله ما مړ کوي په خوشحالي زما په مرزه کې خوشاله په تام راځي به بشارت به عقلی دلیل دای سره به نتیجه توکل به بیان کی هن ویری مؤنث کاشفات الدر یو مخیر عذاب باسو دیم د دې معبودان ضعیف دي لکه زنانه غوندي به ترغیب دی قران لا دو سره کې به ورس دریم باب عقلی دلیل يتوفى الانفس الانفس دلته ذکر کې مطلب سا خصل د نفس پر ما بین د روح او نفس کې شته او کنيشته نه قول داري چې نفس عام دی او روح خاص. به دلته یو بل مسله علماء ذکر کړی چې کوم یو سره راځي شو مرګ او خود دواړه ایله انفس ویلې دي نو په وخت د وفات کې ابو سلمہ کې الته د لفظ استعمال شوی وګره نو دلیل به دې معنی شی یو ځای کې د میت نه نفس او تمیز دواړه له د خوبي نشي یو نه الیو د ابو سره پاتره تشبیه دي مړي سره د په ادم اوریدلو کې مړي ورته تصرف هم نشي کولای معنا ده بیرد پاک در شفاعت قهری به تخفیف اخروی له حکم د الله بیانې په منکرینو باندې هغه انسانان چې منکرین د قیامت سیئات ما کسبو بد کارونه د قشان عقوبات سیئات علی علم یو معنا دا چې د عمل راکړې شوی چې زه اهل یا لا کسب مني بعقلی دلیل
درې 50 څلورم باب اوس په پورې عجیب آیات الذين اسرفوا امراض مشرکان دي. دویم قول دا چې مؤمنان دي ګناه کړي ده. حدیث کې راځي دنیا معافي انا مال غوړه دي ټول ګناهونه الله معاف کوي بار بار کیږي بس الله غفور رحیم دی. وانیبو انابتو کې الله لره انابت ابن قیم بیری کې درې سرور قسم لري الا الله بالدعاء بالعمل الصالح بالمجاهده بالتصرف واسلموا له بامتثال الاحکام باندې. سوره زمر بیکری وی چې دا ټول متشابه دي فصاحت او بلاغت کی هود کې ویلې دي محکم دي حکمتون والا دي العمران کې به فرق ذکر کی په اعتبار د معنا سره. دین ورسره جواب د سوال چې انبیاء علیهم السلام به اول رالیږي اخبرتکم بهذه الامور ان تقول لان لا تقول نفس النکرا کافر ہے مشرک فی جنب الله حقوق العباد من الاخرین مرا حقوق الله موحدین پورې مې خندا کړی دا او بل ونه وای دا چې کاش مال حق ودل شي ما ومنلې وي الا ان لي کرا کزمار لپاره دوباره واپس وې زمنه یک نه کوین نه بلا. جواب د ټول اقوال دي. سوال دا خو نفر لپاره راځي او مخکې نفي نشته حاصل بر درې واړو خبرو دا وي چې مونږه خبر نه د حق نه دین رسو بیان د توحید او تفرید پر ما قبل به حالات بیان کی مقصد رب العالمین عظمت والشهداء د انبیاء او نور سره او تعمیم بعد تخصیص عام شهداء شهیدان الکتاب مراد عمل نامې دی جنس کتاب الکافرین اسم ظاهری وی رہی واوے کہ علت د عذاب ذکر کی جاءوها دل تراشن داخل بکلی شي و حال د پاره د عاطف د پر ما قبل. نو سوال لري فتقلوها خالدین خلود به ودره کې دا بل ویزا حال مقدره ده کنه زمرن ډلې وډلې ولي ویل دا الرسول بجدا ډلې شهدا شهیدان سروانی علما دعات چا باندې کوم صفت غالب بسما سے بورسي به حال ذکر کې د میدان د حشر او قیل مجهول سے غویر د پاره تعمیم د ملائکه او د قشان د ټولو رد توسل شرکی وږي تقابل ما بین د اهل ایمان او اهل کفر عظمت د قران ذکر کې ادله تفصیلی ترغیب للتوبه ذکر متعدد انواع ذکر کړه. سوره غافر بل نمبر سوره مومن بل نمبر سوره طول دې ربط مقداري ان ترد شرک فی العباده دی مقام کې وسرت د شرک فی العبادت بیانې دیم الته تخفیف دنیوي ذکر کې بری مقام کې وسنور درې مالته عقیده بیان کړل ته کې ادله داور رسول سره اثبات توحید او رد شرک فی الدعاء. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم اول باب سوال لسپور دي سو حمد الله ومجد الله. مفسرین لیکي دیباج القرآن وی کله حدائق القرآن کله ویل کل شی ثمره کله مخ ویل شوی دی معنا کدا روایت ثابت شي دی عظمت ذکر کې العزیز کی صفت د قدرت له اشاره العالم کی صفت د علم غافر الذنب وقابل التوب التوب مصدر صيغه جمع توبتون عمر رضی الله عنه اصل خط لګله او شرابیله د ایتونه شوی توبه وسه په نرمه طریقه دعوت ورکړي به جمع کړه ما بین د غافر الذنب فوا سره او شدید العقاب سره نور داولي دلیل به دې چې کوم سړی مؤمن دی او تائب دی هغه لپاره دوه رحمتونه دي او مشرک د لپاره مستقل به زجر د مجاهدین الله به بشارت به ذکر کې او ترغیب ورکړي قران له عظمت د الله ملائک ګور ساوز لپاره دعاګانې غواړي صبر خیر خواهان دي دشمنان هم شیطانان دي. سیئات مراد ټول تکالیف دي عذاب د تو دې کې تکرار راغی نو مخکې ازواج ذکر کول د زیادت مراد دی دویم تاسیس دایره توحید مراد دی دویم بچاو دي ګناهونه په دنیا کې. ربنا یا رب زمون دې مړ کړو دوه کړه ژوند دې کړو دوه کړه اول په شکل د نطفه دغه مراد مرګ مشهور اول حیات مراد روح دې پر بدن کې دویم مراد قیامت کې نطفه څنګه ویلې مفسرین لیکي مجازان يلقي الروح کې به دوه قول دي یو روح نه مراد وحده فعل مضارع معنا د ماضی دویم روح نه مراد علم د قران دی علامه یشان مراد به عام یو مطلق روح د بدن سره وجې شي عمل او جزاء
عابد او معبود د سره اولنی او رسنی د اسمان والا او سمکه والا ټول سره ذکر کړی شي. قدرت بسد دی رب العالمین به hebat د شان د قیامت تخویب اخروی به ذکر کړي. خائنۃ العیون کې دوه قول او خیانت د سترګو یا خائن سترګې به تخویب د منکرین له تفصیل. حاصل بدی چې دې خلکو څه نقصانونه کړی دي. الله یې نقصان دا چې انبیا ورته رااله فکفروا استنکار وکړو د دې ګناه وا فاخذهم الله راونیول مخکې وی عذاب التم عذاب دې لپاره ذکر کو دې مقام کې اوس سبب ذکر کړي چې کفر دی کنه به کفر د فرعون ذکر کی فقالوا دې ویل نو قانون خدا نه ویل مناسب نن په راځيو دین ورسه به درجه مومن دعوت شروع کړي. مهلت شو ورکړي د وجدا ظالم د قوم نو ایمان ولې پټوځه کې ابتدایي مسله وکنه وکړ دا چې ایمان پټ کې ها کچیرته د خپل مستګ اظهار وکړي پښتنو کړ به جواز شتا سوره حامیم سجده کې وې من المسلمین تزهید فی الدنیا تخفیف دنیوی اشاره د ټولو کافرانو عادت لري چې انکار کوي د وحینا نقلی دین ابو رسبه سجون ذکر کی زب اور وخه جمی لا اله موسی الاله منسوب ولې دی جواب د امر دی مفسرین لیکي زکه دا تعبیرونه وکي یا اندې موقع پټه کنه فرعون دا خبره ولې وکړه زکه دا عقیده وا چې د موسی د رب برناسته اوچت مقام کی یزستور کې دا مسله معلومه دین ورسه به سرړم تقریر دی دا یو سرویک نمبر حاکم ما بین دوړ دعوتونه کې زیو دعوت در کوم تاسو په بل طرف ما بوزي لیس له دعوت د استجابت سجاج معنا کړی دا یا حق د دعوت فوقا الله بچ کې فیدر دعوت عذابون را ټیم ټیم فرعونانو باندې غر کې کړل مدارک لیکلي زر کسان ور کړی د قتل لپاره 500 درندگانو خوړه نور د پانسی کړه به مختلف شکلونو کې به دوی راجودا کی روچت به کی تور مرغانو تور شکلونو کی او آیت دلیل لبدی چې د قبر عذاب بشتري النار مبتدا مؤخر او لهم خبر مقدم یا النار مبتدا را یو رسول دی به خبر دی طبعا د اسم جمع چا شامل له مفرد مذکر تشنیه جمع ټول لورغه دین ورسه به دریم باب یو 50 نه حاصل بدی چې پورز قیامت به هیڅ فائدہ دی عذر ذکر کول نه ورکی خله او نتیجه نصر الله بیان کړه هدا کې او قول علماء لیکلي کتاب یا نبوت به تسلیل دایلا فاصبر على تکالیفهم حال د مجاهدینو زجر ده په انکار د باس بعد الموت به تفریح پر ما قبل دلیل زمانی په ذکر کې د پار درد شرک په دعا اکثر الناس تاکید داول له یا اکثر انسانان د الله توحید نه مني بیان د انعامات بو کې او د پار درد شرک په دعا 15 پته کې مقصد د دلیل ذکر کې به طریقې تعلیم دین ورسه به دلیل انفسی ذکر کوي خلقکم من تراب ادم علی السلام یې د امور پلار غلدانه سوره حج 15 مومنون سوال لس کې مو به تخفیف دی خو اوی کې بیان د ظلم د دوی د بل کتاب نو مراد جنس کتاب دی قران یسحبون دا معنا راکل کیږي په فل حمیم معنا ال الحمیم يدخلون فی الحمیم ورته بشل دبه به تسلین دي او نقلی دلیل اجمالی د ټول انبیاء علیهم السلام نه به تخفیف دنیوی ولیکن مخی عقلی دلیل ذکر کې مقصد به کې تذکیر دین عامات ترکبو او تبلغ فرق سره یو د پاره د جهاد او طلب د علم او بل ذکر کې د پاره د مرض مجبوری سولی د کنه اخر کې به سبب د عذاب به بیان د عذر باطل په وخت د نزول د عذاب سنت الله معنا کا سنت الله احذر سنت الله دلته الکافرون ویلي او اتاوی کې باطل فرض تذکر ذکر کړه ځکه التا قضا بالحق دا نو ال دی ابطال کو دلته ایمان مسلو دی کفر صفات الله ذکر کړه عقلی دلیل ذکر کړه محاجد اهل النار ذکر د عذاب پر قبر کې متکبرین بری دنیوي علوم باندې انتهایی زیات خوشاله دي بس په ایمان فخر کوي تکبر کوي دي جن رسوس بيبل سورة شروع کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.